غازي امان الله خان د افغانستان هغه پاچا و چې د ازادۍ پرمختګ او نوښت په نوم پیژندل کیږي. د هغه تر ټولو حیرانوونکې کیسه د 1919 میلادي کال د استقلال جګړې سره تړاو لري. انګریزانو په هغه وخت کې د نړۍ ستر ځواک درلود، خو امان الله خان د ولس په ملاتړ پریکړه وکړه چې د دوی له تسلط څخه خپل هیواد آزاد کړي. کله چې امان الله خان د بادشاهۍ پر تخت کېناست، په لومړۍ ورځو کې په لویه جرګه کې د انګریزانو د استازي پر وړاندې په لوړ غږ اعلان وکړ: افغانستان له نن نه وروسته آزاد او خپلواک هیواد دی. هیڅ بهرنی ځواک به زموږ پر خاوره واک ونه لري. دا اعلان د ټولو لپاره حیرانوونکی و، ځکه د هغه وخت ډیری هیوادونه د انګریزانو تر سیوري لاندې وو. خو غازي امان الله خان د ولس په میړانه باور درلود. جګړه پیل شوه، انګریزي پوځونه له پرمختللي وسلو سره راغلل، خو د افغان غښتلي ولس په وړاندې مات شول. په څو میاشتو کې افغانانو بریا خپله کړه او د راولپنډۍ تړون له مخې د افغانستان بشپړه خپلواکي نړۍ ته وپېژندل شوه. خو د کیسې عجیب اړخ دا دی چې کله انګریزانو د سولې کاغذ ته لاسلیک وکړ، د هند په ډیرو ښارونو کې خلکو د افغانانو په بریا خوشحالي وکړه. انګریزي چارواکي حیران وو چې څنګه یو کوچنی هیواد د سترې امپراتورۍ په وړاندې ودرېد. امان الله خان یوازې د جګړې په ډګر کې نه، بلکې د اصلاحاتو په ډګر کې هم حیرانوونکې کیسې پرېښودې. هغه د نجونو د زده کړې لپاره ښوونځي پرانیستل، د ښځو پر مخ یې حجاب لږ نرم کړ، د مطبوعاتو ازادي یې راوستله او د اروپا له پرمختګونو الهام واخیست. که څه هم د هغه ډیر اصلاحات د ولس د زغم نه پورته ول او پاڅونونه رامنځته شول، خو تر نن ورځې افغانان د هغه زړورتیا، ملي ویاړ او د خپلواکۍ د اعلان په خاطر یې نوم یادوي. د هغه کیسه دا ښیي چې کله یو ملت د خپلې خاورې خپلواکۍ او عزت لپاره ودرېږي، نو هیڅ ستر ځواک یې نشي ماتولی.